پر ګناه باندې خپل رب ته پښیماني کول. په پښیماني باندې الله تعالی انسان د کوم ځای څخه کوم ځای ته رسوي. زه ډېر ځله د بني اسرائیلو د یو ګناهګار واقعه بیانوم. بني اسرائیلو کې یو سړی دی، د هغې ټوله زندگی په ګناه کې ده. زنا دی کوي، غلا دی کوي، ډاکي دی کوي، شراب و نشې دی کوي. هغې قوم د قوم انسانانو په دې شکل د کلي ویستی چې دا ظالم د کلي څه وباسئ، ورنه د ده په خاطر به پر دې کلي باندې د الله د قهر ډبرې ووري. دی چې کله د کلي د طرفه ویستل سو نو څو ورځې په ځنګله کې پر لګرسي. کله یې نه پرېږدي، نه څوک نفقه ورکوي، نه څوک ګوله ورکوي، نه څوک ملاقات. یو څو ورځې بعد چې وږی سو باره د ځنګله پاڼې خوړلې شروع کړه. چې کله یې څو ورځې پاڼې وخوړلې د هغې په خاطر باندې ناجوړه سو. چې ناجوړه سو بطور مجبوري برته د کلي و طرف ته هغه سړی را روان سو. چې کله در ځنګله راوځي د ډېرې بیمارۍ و ناجوړۍ څه د پښو د چله څه ولوېدی. باره د ځنګله په یو کنج کې پروت دی او دا خپل مخ په دې خارو پورې موږ او دا یقین سو چې زما زندگی نور دلی ختمیږي. درس وایي ویا ربی لو علمت ان فی عذابی یزید فی ملکک. یا الله که ماته دا معلومه سي چې ماته په عذاب راکولو کې ستا خدایي ډېرېږي. وان فی مغفرتی ینقص فی ملکک. که ماته دا معلومه سي چې ماته په سزا راکولو کې ستا په خدای کې کمی راځي، ماته په خلاصون راکولو کې ستا په خدای کې کمی راځي، ورته ستا په عزت و جلال دې مې قسم که زه بخښنه درڅه وغواړم. که مې دا یقین سي چې ماته په عذاب راکولو کې ستا خدایي زیاتېږي، زه بیا بخښنه نه غواړم. که ماته دا معلومه سي چې ماته په عذاب بخښنه کولو کې ستا په خدای کې کمی راځي، بیا زه بخښنه نه غواړم. لیکن یا الله ته د ټولو بادشاهانو بادشاه که ما په اور وسوځې هم ستا هغه حکومت دی، په هغې کې څه زیاتوب نه راځي. که ما ته معافي وکړې ستا په حکومت کې څه کمی نه راځي. یا الله زما په لاس کې نه دنیا سته نه آخرت سته. بس دغسې په ژړا ژړا کې به دنیا سره رخصت سو. حضرت موسی علیه السلام ته دستي وحی راغلی. الله تعالی ورته موسی ورسه په ځنګله کې زما یو دوست پروت دی، ورسه د هغې جنازه وکړه او په ټوله قوم کې دا اعلان وکړه چې کوم چا د دې بنده په جنازه کې شرکت وکړي هغې ټولو ته زما د طرفه مغفرت. زما یو ولي دی په ځنګله کې، هغه د پردیسۍ په حالت کې وفات دی. که چا د هغې په جنازه کې شرکت وکړي زما د طرفه ټولو مغفرت دی او ټولو ته بخښنه. موسی علیه السلام چې کله اعلان وکړي ډېر خلک رالو ځنګله کې چې وکتل هغه ګناهګاره پروت دی. قوم دستی موسی علیه السلام ته موسی ته څه وایې؟ دا خو موږ په دې خاطر د کلي څه ایستلی دی چې زموږ پر کلي د ده په خاطر د ډبرو باران ونه سي، او ته وایې چې الله ماته وایي چې د دې په جنازه کې چا شرکت وکړي هغو ټولو ته مغفرت. حضرت موسی علیه السلام د قوم د خبرې په اورېدلو دستي د الله سره په راز و نیاز کې سو. یا الله قوم څه وایي او تا ماته کوم پیغام راکړی دی؟ الله تعالی ورته موسی قوم هم صحیح وایي، زما پیغام هم صحیح دی. ورته موسی دا زما یو مخلوق او د دې څه ډېر تجاوزات سوي و، دا ډېر ګناهګار. لیکن موسی لما اصابته سکرات الموت، چې کله د مرګ غوټې ور باندې راغلې، فرآ یمینه و رآ یساره، یو ځل دې طرف ته وکتل، دې ځان ته وکتل، وړو کښته وکتل، راسته و چپت. فلم یجد حمیما ولا قریبا، نه یو داسې څوک ولو چې د هغې د دوست وی، نه قریب وی، نه همدرد و نه غمخواره ولو. فرآ نفسه حقیره و سعیره، دا خپل ځان یې ډېر خوار وبالی، دا خپل ځان یې ډېر ستړی وبالی، دا خپل ځان یې ډېر بې اثري و بې مدته وبالی. ورته موسی هغې زما پر نامه باندې ژړا او پښیماني وکړه چې الله زه پر خپل عمل پښیمانه یم. ورته موسی دا کم ظرف وخاتی، زما د په عزت و جلال قسمی که دې بنده په دغه ساعت کې زما څه د ټول انسانیت مغفرت غوښتی، ما به ټول انسانیت معاف کړ. لیکن د صرف د ځان مغفرت وغوښتی، نو په دې خاطر ما د ده یوازې مغفرت ورته وکړ. نو زه دا وایم چې ندامت او پښیماني د ګناهګاره، چې ګناهګاره پر خپله ګناه پښیماني وکړي، الله تعالی هغې د کومه ځایه څه کوم ځای ته رسوي. نو د توبې دپاره که سړی توبه کاږي، د هغې دپاره دویم شرط دا دی وان یندم علیها، پر دې ګناه به پښیماني کوي.